السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو نن سره د الارچ هسپتال یو بله کارنامه شیر کوم. یقینا تاسو به کتلي د ارزو خان خواجه سره نامه چې کوم دی چې یاره زما مریض په هسپتال کې ګورو وغیره چې هغه ته کومه څه وایي چې یاره زما ماړه وغیره دا په دې هسپتال کې داخل او ما ته هغه ډاکټر چې کوم دی د غلط کار آفر وکړو، نو دا واقع چې یاره دا داسې یو غلط هسپتال معلومیږي چې یاره صرف په دې کې هغه نرس چې کومه کو هغه دایي چې کومه هغه یوازې نه ده بلکې نور په کوم چې کوم دی خواجه سره به هم دا نه پرېږدي. نو واقعي دغه حکومت له ضرور پکار دي تاسو راځئ د دغې خواجه سره چې کوم دی یو لږ خبرې دي دا تاسو اورئ چې یاره دا څه وایي. ما فکر چک کوي هغوی څه غلط کار نه د کمرې ته دننه کړم. دا وګوره د کمرې نه وتښتېدو دغه دی ولاړ دی. دې خوا وګوره تا ته ویم دې خوا وګوره دې خوا وګوره دا سړی دی جي دا سړی دی. تاسو یقینا د خبرې واورېدې د خواجه سره چې یاره دی په دغه الارچ هسپتال کې دی، نو د دې نه دغه معلومیږي چې یاره دا هسپتال چې کوم دی په دې کې ډېر غلط ډاکټران دي بلکې ډېره غلطه محکمه به دې کې پاتې کېږي. نو دغه حکومت ته په تېرو ویډیو کې چې کوم دی هغه دایي سره چې کوم دی هغه کلاس 4 زنانه چې کومه وه هغې سره چې کوم ظلم شوی کوم زیاتی شوی نو هغې باندې هم خلکو اواز ایکشن اخیستی، خو چونکې زما خیال حکومت له هغه ډاکټران یا هغه کسان چې کوم دی ګرفتار کړي دي نو اوس د دغې نه هم پته لګي چې یاره دا چې کوم دا خواجه سره وایي د دې پوره ویډیو به تاسو کتلي باقاعده چې یاره ما ته د آفر چې کوم دی دغه وکړو چې یاره ته موږ سره غلط کار وکړه یا دا چل وکړه یا دا چل وکړه. نو د دې نه معلومیږي دا چې یاره واقعي دا ډېر یو ګنده هسپتال دی، ډېر یو غلط هسپتال دی، ځکه چې په دې کې صرف یوازې دغه هغه دایي نه چې هغې فریاد کوو بالکل د هغې فریاد حقیقت و، ځکه چې دا ډېر ګنده خلک دی. نو دغه حکومت ته زموږ خواست دی بار بار چې یاره په دې هسپتال په دې غلطې انتظامیه چې کوم دی د دغه ایکشن واخلي او دوی ته د بھرپور چې کوم دی د سسپینډ کېدو یا د دې د نوکرۍ د ختمېدو چې یاره د دوی د نوکري څخه ختمه شي څه سزا ورته میلاو شي چې آینده د خلکو سره دا نه ځکه هسپتال د خلک راځي علاج له او دوی سره دا غلط قسمه دغه کوي غلطې آفر یې ورته کوي. که خواجه سره دی که نورې زنانې دي څنګه چې هغه دایي ویلي چې یاره په دې کې داسې بېوسه داسې مجبوره جینکۍ شته چې یاره دوی د هغې د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي او په غلطه طریقې استعمالوي، نو هغه سره د مجبورۍ نه لګیا دي. دغه حکومت ته زموږ بیا هم خواست دی چې یاره داسې غلط ډاکټران غلط نرسان غلط نوکران چې په دغې کې څومره ککړ دي په دې خبرو کې چې یاره هغو ته بھرپور سزا میلاو شي چې یاره د دې خپلې نوکرۍ نه ختم شي چې یاره داسې غلط قسم خلک په هسپتال کې بیا نه وي.